نو دروجه متعلق سے ضروری خبریں ستاسو په مخ کې عرض کول دي. عزیزانو، 15 ارکان دي د اسلام چې هغه 15 ارکانو باندې د ټول اسلام دارو مدار دی. په هغه 15 ارکانو کې یو رکن چې دی هغه روزه هم ده. او دا یاد لرئ چې هر یو شی دا فرض کیږي په حکم د پروردگار عالم باندې چې د کوم شي متعلق حکم د الله تعالی هغه شی فرض. دروجه متعلقم قرآن کریم کې د الله حکم دی. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، چا باندې چې دروجه میاشت راشي او د اهل دروجی وی نو د روزه ونیسي. الله دې مونږ او تاسو ټول ته د صحیح روزه نیولو توفیق نصیب وفرمایي. قرآن کریم کے اللہ عز اسمہ ارشاد فرمائی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والاو، کتب علیکم الصیام، فرض کړل شوی د پتا سو باندې روزه، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه څنګه چې فرض شوی و په هغه کسانو باندې چې کم تاسو نه مخکې تیر شي. کم قومونه چې تاسو نه مخکې تیر شوي دي نو روزه په هغې هم فرض وه، یوازې په تاسو نه ده فرض. علما لیکي چې د روزه کې راز څه دی؟ آخر خدای پاک ته څه په لاس راځي چې د سحر نواله تر ماښامه پورې خلق د لوږې او د تندې نه مړه کړي. ما په خبره پوهېږئ؟ ځکه چې الله ته پته ده چې کوم خلق روزه نیسي او کوم یې نه نیسي. نو چې ده ته پته ده چې دا خلق یې نیسي، کمری هم نیسی ہے، نو بیا ولی دا امتحان پہ باندې کوي. نو عزیزانو د امتحان دو وجې وي. یو وجه د امتحان دای چې ممتحن ته د مخکینی سړی پته نه نو امتحان پیو کی. پته ورته نه چې ده په دې تعلیم کې قابل دی او کنه ده، نو امتحان ورته کی دی پرچه لاس کې ورکی چې بای دادا مضمونو لیکا. نو دا الله متعلق دا ویل چې د ته پته نشته، نو دا خو ناممکنه ده. ځکه چې الله د هر چا په سینه عالم دی او هغه ته پته ده، او د هر چا قابلیت هم ورته معلوم دی.
دغه سوال په هغه ځای هم واردېږي چې ابراهیم علیه السلام ته نمرود اور جوړ کو او دومره لوی اور چې په شپږو میاشتو کې خو ایله تازه شوی و. اوس دې امتحان ته ګوره چې څه وخت کې نمرود دې اور ته ورچي چې منې کېږي د خپلو خبرو نه او که دې اور ته دې اچو. ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې منې کېږم خو نه ورچو چې اور ته ورواچولو نو دا وخت کې جبرائیل علیہ السلام ورته راغی نو ورته وی چې وایا سه امداد درکم په ډېر لوی اور کې راوغورځېدی. نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي چا چې اچولې مغه پوهېږي او امداد یې پوهېږي. نو یو بل د خوند خبره در تعرض کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې معراج تتلونو د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتہا کی جبرائیل ورته وی چې دې ځای نه زه مخکې نشم تللی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې او جبرائیل یو بدل درنه عالم زما نیکه ابراهیم علیہ السلام چې په اور کې نمرود اچولیو نو تا ورته ویلیو چې امداد درکم اے ابراهیم دې وخت کې زما هغه ځای ته رسۍ کیږي چې ستا نه کیږي. نو زما نیکه درته وی چې نه چاته چې ستا رسۍ کیږي اما ګوري لګیا دی. نو نن وایه جبریل هغه ځای ته زه روانم چې کوم ځای ته ته نشې رسېدی نو که څه خدمت تی راته ووایه چې مخکې درته پیش کړم. نو ابراهیم علیہ السلام ورته فرمایل چې نمرود څوک دی چې ما په اور کې واچي. وې داسې بې اختیاره دی را ټوپ ولې کو. نو ابراهیم علیہ السلام ورته وایي چې خبره دادا چې دا د نمرود وس کار نه او نه د نمرود کار دی چې دا سما سره کیږي لګیا دی دا کولو والا بل دی ازما محبوب او معشوق دی اپ دې خوشحاليږي چې زور کې وګرځي نو چې زما معشوقه په خوشحاليږي نو دا به اختیار مې ورټوب زکه کو. ډاکٹر اقبال وی بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی. دا عقل تقاضا خداوا چې دی اور ته ورټوب کم او کنه سوچ میں کول او دا عشق تقاضا دا نه چې سوچونه بنه کې بس وردانګي با. نو عزیزانو روجه چې دا الله تسپلاس ورزي نو مارز داو کو چې د محبوب امتحان په سړی چې د داغه دو صورت ای یو صورت دای چې دته معلوم نه چې د په امتحان کې پاس شي او کپاس بنشي نو د خدای متعلق خدا خبره ناممکنه ده. یو صورت دای چې پاغه امتحان دې د پاره کوي چې نوري دنیا ته سبق شي چې تاسو هم بنی آدم یې
او دعوه کوي د دې خبرې چې موږ د خدای عاشقان یو. نو تاسو انسانان یې او ابراهیم علیه السلام هم انسان. اغم دعوه د عشق کوله بے اختیار اور ته ټوپ کړو. اغم دعوه د عشق کوله د زوی په مړای چاړه کې خوا چې زما خدای ویلي چې زوی حلال کنو بسم الله الله اکبر. نو د عائشہ کی دنیا ته خودو چې سبا ته داونه چې یا الله ما تا د پاره دا کړی او ما دا کړی او ما دا کړی. نو زه به درته سیمپل پیش کم چې ما د پاره کولو والا چې هغه داو لکه ابراهیم علیه السلام. ما پکال کې یو ځل پتا روجه راوسته و نوم ټوپونه دیوال غرق شو. نن خډيره ګرمي دا نن وګه ډېرې ما نن تګه ډېرې ما په دې روجه کې یو دا خبرې ګوره مکو. نن می پښمنه نه دې کړه او نن می چې چای نه دې سکلیو او د پاتې شوم بانګ را باندې وې ټول اورس کتا سو خیالو کې مونږه دا خبرې دا باندې په خدای قسم چې دا روزه چې فرض شو نو په هغه وخت کې غوښه چرته وي دا سبزیانې چې دا تاسو نن خورئ دا چرته وي. یو کدو به هغه هم ډېر په مشکله پیدا کړي او چې پیدا بشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کدو لګیا دې پرې کوي نره نره پرې کوي. یا جی دومره نره ولی پرې کوي و دومره نره ځکه پرې کوم چې आवाज یې زنه ما چې لګه خوروا په کیو کو چې دې گاونډیانو تم لګا لګاو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکاری بچي وا نو هغه بچ پاو شیو نو پکې دړای وبوي تاله چې و داغه د لرګي جوړو نو هغه یو تاله دومره لویو چې سلورو کسبو چتول سلور کسې چې اوچته اندازو کوي د دینیم جمعه تمره تاله بین والا به سلور کسو نو دا دومره لوی تاله دې د پاره جوړ کړو چې مونږ چې روټي خورو اسنه چې چرته غلام یا مرای یا مزدور دارانه بار پاتې نشي جام په دې تالی کې روټي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې یوازې به روټي نه خوړه څومره مرګري غلامان خادمان مریونه دا ټول به ځان سره په یو تالی کې د دواړو کونو بادشاہ دی او پروټای ور سره مریونه او خادمان ناس. نن چې د دوانو افسری هغه نوکر ځان سره کې نه یا ډرایور ځان سره پروټای کې نه یا خدمتگار ځان تو واستغفر او بیا لا چې خان نوابی په دې پاکستان کې وګورئ دا پاکستان به خدای غر کوي نه په دې هفته کې وګوره په ټول پاکستان غلې وره شلګونه کسان پکې مړ شو. یو علاقه داسې نه ده چې غلې په نه دا ورېدل. نو پرون می چاته وی غلې لا څکه اوس د آسمانی د بل قهر انتظار کوي چې کم قهر به در باندې وری. کم افت به در باندې وری. په خوا خو بداو چې خزه به ګډېدا او سړو به تماشا کوله
वो सड़ी गड़ीगी और खजा तमाशा कही नहीं पे शर्मुन दामल को शर्मेगा जो शर्मे दले बस शर्मी बख्वाब खजा गड़ेदा और सड़ी पे तमाशे तनास कम सड़ी बच खजे तचिलम डकोला बड़वागान बे वर्तवे او یا بڑواگانو تبه چیلم ډکولو مونږ باغی پورې خندل چوب به غیرت ته څنګه پختون ځانته وي خدای دې به خباسه ته بڑواگانو ته چیلم ډک مونږ لکوالی زمانہ کې به دا ډېر تعجب غنل اوس ټول ملک غړي هر سړی کنجر او ډم دی دامون ګیرو والا چې نه غړيګو لګ دا سډیلا میلم په مخ ولاړه دینه شرمېګو کې نه مونږ ته ټولو نه زیات تاسو وکړه ابل اورز د قوم غړا بیا د قوم د ملک د اسمبلی ممبران غړي نو چې د کوم ملک پارلیمنت کنجر وي داغه ملک انجام بچي او داغه ملک حال بچي تاسو بنور د ځان تماشه کوئ نو عرض میں داو چې روجا په دې ملک کې هم غریبو تر اغله ده سرمایدار روجي نه نیسي پیغمبر فرمایلی دی الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شیو چانه پیجندو او زر دې چې بیا به ناشنا شي څوک به نه پیژني فتوبى للغرباء خوشحالي دی وی د غریبانو خلقو د پاره وزه د پاکستان غریبانم چې د په دې حدیث لاندې نه غنم پاکستان غریبان دې خدای په خړ سیلاب یوړي څومره ډمټوب او کنجرتوب چې نن د غریب په دماغ کې دی دومره د سرمایدارو نه تاسو ورشي کابل ته مازیګر ټیم کې وګورئ کل هم پکې دا د غریبانه او سټماره او د شاخه تاخه زامن دا بګورې د ورځې په پالیشونه کوي د ورځې په مزدوري کوي او مازیګر کې به سینما کې ګوري عرض میں دا وزیدان چې دا قوم د قوم زما په دې سترګو سترګو کې کېږي چې صافت لاندې برازي اوس په دې به خدای عالمي چې صافت به نازل بار تقدیر روجا الله فرض کړی دې د پاره دا چې دنیا ته وخی بیا خاص کر ملائکو ته وخی چې تاسو وګورئ دا تاسو ویلیو چې بنی آدم ما پیدا کوا دوی به څه چل کوي پردی ویني به تویي پردی کورونه به ورانوي مونږ ډېر یو ستا عبادت دپاره اوس وګورئ زما په بندګانو زما امتحان دی سهار نه تر ماښامه پورې 14 غنټې ما دپاره لوږه او تنده تېروي که نه تېروي نو ستاسو په روژه باندې به الله د ټول کائنات په ملائکو کې فخر کوي په تاسو به فخر کوي حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ جنت ته چې خلق نه نوځي
یو دروازه ده داغه ریان نامه ده. ریان دروازه به خاص کر روزدارو ته आवाज کوي چې تاسو زما په دې لار جنت ته ننوځئ. زما عزیزانو په دې نعمتونو کې چې دا د شپې تاسو خوړلې او دومره وخورئ چې بیا